السلام علیکم ګرانې مینوالو، زه فیضان ګلستاني یو ځل بیا حاضر یم. دوستانو، تاسو په دې سکرین باندې دا تصویر ګورئ د ماشوم هغه دا چې کوم ورکوټی هلک دی، د ده نوم اذان دی او دا په یوټیوب باندې ویډیوز جوړوي، په ټیک ټاک باندې دا چې دی نو ګیمر دی، ګیمونه کوي او د خپل ګیمینګ هغه ویډیوز اپلوډ کوي. نو یو څو ورځې مخکې په سوشل میډیا باندې یو ویډیو وایرل شوی و، نو په هغې کې دا خبره کړې شوې ده چې دا هلک چې کوم دی نو هغه اذان دی، یوټیوبر اذان دی، او چې یو ویډیو وایرل شوی نو دوستانو هغه ویډیو د نه کتلو والا، ولې چې په هغې کې بدفعلي وه. نو زیاتره کسان دا وایي چې دا ویډیو د اذان ده، او نو په دې باندې چې دی نو د اذان هغه ویډیو راغلی و، هغه دا خبره کړې ده چې دا زما ویډیو نه ده، زه دا هېڅ قسمه چې دی نو زما داسې چې دی نو ناسته پاسته نشته، او نه چې دی نو دا حرکات زما شته، په ما کې دا کار نشته. نو دا چې فیک ویډیو جوړه کړې ده او زما نوم یې ورکړی ده چې دا اذان دی او زما بدنامي دپاره داسې ویډیو جوړه شوې ده. نو لحاظه مهرباني وکړئ داسې قسمه ویډیوګانو باندې چې دی نو یقین مه کوئ، او نه دا زما ویډیو ده. نو دوستانو، دا خبره بالکل صحیح ده. زیاتره کسان داسې هم شته زموږ په معاشرې کې، هغوی بې بنیاد د چا داسې ویډیوز اپلوډ کړي، نو په هغې کې دا خبره وکړي چې دا ویډیو د فلانکي کس ده او دا د فلانکي ده. نو په ریل لایف کې د هغه دې سره هیڅ تعلق نشته، هیڅ کار روزګار نشته، او نه چې دی نو دا هغه ویډیو د هغه وي. نو تاسو به کتلي یو مخکې چې دی نو د سونیشا هغه ویډیو وایرل شوې وه، نو وایي دا سونیشا ده. نو داسې چې دی نو دوستانو چې کوم فیک ویډیوز وي، نو کوشش کوئ چې تاسو چې دی نو داسې فیک ویډیوګانې په هغې باندې یقین مه لرئ، او داسې ویډیوګانو نه پرهیز کول پکار دي. بس دوستانو، زما دا میسیج دی او دا پیغام مو خپل دوستانو سره شیر کړم. که ویډیو کې مانه غلطي شوې نو بخښنه غواړم.